د عثماني خلافت په زمانه کې د مسلمانانو خلیفه سلطان مراد ثاني به زیاتره وختونه د خپل ولس حال معلومولو لپاره په نااشنا څېره کې د ښار دننه او له ښاره د باندې ګرځېده. د همدې عادت له مخې یوه ورځ د ماښام لمانځه نه پس متصل خپلو پټو ساتونکو سره له ښاره ووته. په کوڅو کې ګرځېده چې یو سړی پروت دی او حرکت نشي کولی. ورنږدې شو، ګوري چې سړی مړ دی خو هیڅوک یې پروا نه ساتي. سلطان مراد په خلکو چیغې کړې چې ای خلکو ای خلکو، لیکن خلک ټول په خپلو کارونو پسې روان وو ځکه ماښام تیاره کېده او هر چا خپل کور ته ځان رساوه. اخر کې یو څو کسان د باچا په چغو راغلل. ورته یې ویل څه وایې؟ باچا ورته ویل دا سړی ولې مړ شوی او هیڅوک یې نه پورته کوي؟ دا څوک دی او کور یې چیرته دی؟ خلکو ورته ویل دا فلانکی زندیق شرابي او زناکاره انسان دی، غم یې مه کوه. باچا په داسې حال کې چې خلکو نه پیژنده ورته ویل ای خلکو، اخر دا سړی د محمد صلی الله علیه وسلم امتی نه دی؟ راځئ له ما سره دا مړی واخلئ تر څو یې کور ته ورسوو. په دې خبره سره خلک هم خجالته شول او دا مړی د هغې سړي کور ته ورسوه. د سړي ښځې چې خپل خاوند مړ ولید سخته غمجنه شوه او له سترګو یې اوښکې روانې شوې. په ژړا یې پیل وکړ، لیکن خلک ورڅخه لاړل، یوازې باچا پاتې شو. ښځې ژړل او په ژړا کې داسې وویل الله دې در باندې ورحمیږي، زه ګواهي ورکوم چې ته په دنیا کې یو صالح انسان وي. باچا حیرانه شو، سمدستي یې دې ښځې ته وویل دا څرنګه صالح انسان و چې خلک ورپسې داسې خبرې کوي ان چې په ټول کلي کې یو سړی هم ورباندې خفه نه و. ښځې ورته ویل زما توقع هم دغه وه، ځکه زما خاوند به هره شپه شرابخانې ته تللی، د خپل وس مطابق شراب به په پیسو اخیستل، کور ته به یې راوړل او دلته به یې په تشناب کې خالي کول. بیا به یې ویل چې زه نن شپه خو مې یو مسلمان د شرابو له څښلو څخه وساته. همداراز به د فاحشو ښځو کور ته ورته، هغې بدکارې زناکارې ښځې ته به یې د هغې د معلومه اندازه پیسې په دې شرط ورکولې تر څو چې په دغه شپه له فساد څخه لاس واخلي. بیا به یې همدا خبره کوله چې نن خو مې د مسلمانانو یو څه ځوانان او یوه ښځه له بدکارۍ نه وژغورله. خلکو به هم دا کتل چې سړي دومره ډېر شراب کور ته یوړل او د زناکارې ښځې کور ته تګ راتګ هم کوي، نو ځکه یې ورباندې د شرابي او زناکاره ګمان کاوه. ان چې یوه ورځ ما ورته وویل چې که چېرې ته مړ شوې هېڅوک به داسې پیدا نه شي چې ستا جنازه وکړي او د مسلمانانو په هدیره کې دې ښخ کړي. نو هغه راته ویل مه وېرېږه، د مسلمانانو باچا علما کرام به زما جنازه کوي. په همدې وخت کې عثماني خلیفه سلطان مراد ثاني وژړل او دغې ښځې ته یې ویل ستا خاوند رښتیا ویلي وو، زه د مسلمانانو خلیفه سلطان مراد ثاني یم، د دې سړي تکفین او تشخیص به دولتي اعزاز سره کوو. سبا ته له خلیفه مراد ثاني سره یو ځای عثماني خلافت مفتی اعظم، علما کرامو، وزیرانو، مشرانو او مشهورو بزرګانو ترڅنګ په ګڼ شمېر کې عامو مسلمانانو د دغه سړي جنازه کې برخه واخیسته او خاورې ته وسپارل شو. له دې کیسې څخه موږ دوه پندونه اخیستلی شو. لومړی دا چې په یو مسلمان باید یوازې د شک په اساس حکم ونه شي، بلکې که چیرې مو یو مسلمان ورور په شکمنځي کې ولیده، مخکې له دې چې ورباندې غلط حکم وکړي پوښتنه ترې وکړه چې هغه شکمنځي ته د څه لپاره تللی وي. دوهم، مسلمان چې په خپل رب څرنګه ګمان کوي الله پاک ورسره همغه ډول معامله کوي. تاسو وګورئ دغه سړي د خیریه کارونو په کولو کې د خلکو د خبرو پروا نه ساتله او دا امید یې له الله پاک څخه درلوده چې جنازه کې به د مسلمانانو خلیفه او د خلافت لوی عالمان او نیکان برخه اخلي، چې همداسې وشول. الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته نیکه خاتمه را په نصیب کړي. آمین.